ای ګرانه مسلمان وروره ته ولې خفه یې؟ مه خفه کېږه. که ته غریب یې خلک پوروړي دي، که ته موټر نه لرې خلک پښې نه لري، که ته له مصیبتونو څخه سر ټکوې خلک له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پراته دي. مه خفه کېږه. که تا یو زوی له لاسه ورکړی وي خلکو ډېر زامن له لاسه ورکړي. که ستا څخه مالي تاوان شوی وي د خلکو ډېر ځاني او مالي تاوانونه شوي دي، حتی د ځینو کارخانې په اور سوځېدلي او خپل ژوند یې پکې له لاسه ورکړی دی. صبر وکړه، ځکه چې ته یو مسلمان یې. په الله جل جلاله او د هغه په رسولانو، کتابونو، ملائکو، تقدیر او په ورځ د آخرت ایمان لرې. داسې خلک شته نعوذ بالله چې دا هر څه دروغ ګڼي او د شیطان عبادت کوي. مه خفه کېږه. که ګناه درنه وشوه توبه وباسه، ځکه الله تعالی له توبه کوونکو سره مینه کوي، لکه څنګه چې په قرآن کریم کې فرمایلي ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. ژباړه: د الله تعالی هغه خلک خوښیږي چې له بدۍ یعنې ګناه څخه لاس واخلي او سپېڅلتیا غوره کړي. که غلطي دې وکړه اصلاح یې کړه، ځکه چې د الله جل جلاله رحمت پراخه او د توبې دروازه یې خلاصه ده. ته ولې خفه یې؟ یوه ورځ به در پیښه ناروغي ښه شي، ګناه به دې وبخښل شي، پور به دې لنډ شي، بندیان به په کور شي او نیستمن به شتمن شي. تورې ورځې له منځه ځي، تورې شپې به سبا کېږي او طوفانونه به تم کېږي. مه خفه کېږه. یوه نیکي له لسو څخه تر 200 چنده پورې لیکل کېږي او به دې په خپل مثل تیر هیر کړه، ځکه په تیرو پسې زړه تړل بې عقلي ده. د الله جل جلاله ذکر کوه، ځکه په دې سره زړه ډاډمنېږي. په نعمتونو کې فکر کوه او شکر باسه. ستاسې رزق له آسمانه دی، تا ویلي ما ویلي پرېږده. خفګان مه کوه. خفګان مغزه خرابوي او له سترګو څخه خوبونه وړي، په ورځني ژوند کې سستي راولي او د ژوند انځور خرابوي. مه خفه کېږه. ته ښه پوهېږې چې دا ژوند د فاني دنیا هسې یو خوب دی. ستړیاوې لري، ستومانۍ لري، سهار خوشحالي ماښام غمونه لري. دا هر څه به تیر شي. چاته په زړه کې کینه او بد مه ساته. خپل ژوند د خفګان بدبویه کنده مه جوړوه. الله پاک په هر څه نازولی، نو الله جل جلاله ته شکر وباسه. او که د الله جل جلاله لخوا امتحان در باندې راشي نو صبر کوه، ځکه لا تحزن ان الله معنا. مه خفه کېږه، الله جل جلاله له موږ سره دی. خو یوه خبره واوره، هغه دا چې که دې له ژونده زړه تور دی او په زړه ستړی یې او خپل مرګ ته په انتظار یې او زړه دې تل د خفګان په تورو تیارو کې پټ دی، هیڅ خوشحالي هم نه لرې، نو پوه شه چې ته د خپل محبوب خدای جل جلاله او د هغه د ګران رسول صلی الله علیه وسلم څخه ډیر لرې شوی یې. ګناهونو چار چاپیره راګیر کړی یې. خبردار اوسه، لا وخت شته، خپل رب ته توبه وباسه د خپلو ګناهونو څخه. ای ګرانه مسلمان وروره، راځه د الله جل جلاله سره او د هغه د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت کوه، ځکه چې پر الله جل جلاله خپل بندگان ډیر زیات ګران وي.